السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ وئ، د صحت او عافیت کلمه مو پر تن وي. دوستانو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او مهمې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، نن ویډیو کې تاسو ته په پیکزلیب اپلیکیشن کې د اختر لپاره د عکسونو په جوړولو باندې کار کوم چې څنګه موږ او تاسې په پیکزلیب اپلیکیشن کې د اختر لپاره همدغه ډول عکسونه ایډیټ کولی شئ چې تاسو ته همدلته ښکاري. دوستانو، نن په همدې عکس باندې تاسو ته مکمل کار کوم. دغه عکسونو ته دوستانو مولټي ایمیج ویل کېږي او دې ته میک عکسونه ویل کېږي چې موږ او تاسو به دا په پیکزلیب اپلیکیشن کې جوړوو. نو دلته تاسو ته لیدل کېږي چې ما د اختر لپاره جوړه کړې ده، همدې پیکزلیب اپلیکیشن کې مې جوړه کړې ده. عکس مې وبښئ په همدې اپلیکیشن کې جوړ کړی دی چې تاسو ته دلته ښکاري. همدې اپلیکیشن کې مې دغه عکس جوړ کړی دی. نو دوستانو، نو نن ویډیو کې به انشاءالله سټپ بای سټپ ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم، خو تر پایه به ویډیو وګورئ او انشاءالله تاسو به نه یوازې همدغه عکس بلکې تاسو وکولی شئ چې هر ډول ایډیټ او هر ډول عکس په خپله باندې ډیزاین کړئ. نو دوستانو، په ویډیو باندې فعال کوو، خو مخکې دوستانو له دې چې په ویډیو باندې فعال وکړو، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره چینل ته لازمي یو لایک در سره ورکړئ تر څو زموږ ویډیوګانې پر وخت سره تر تاسو ورسیږي. نو دوستانو، یوه ویډیو مخکې هم تاسو لپاره د عکسونو برعکس جوړه کړې وه چې څنګه موږ او تاسې د اختر لپاره عکسونه په یو کلیک باندې جوړولی شو. نو که هغه ویډیو کوم ملګرو نه وي کتلې، د هغه ویډیو لینک هم ویډیو ډسکرپشن کې شته، کولی شئ دوی په اسانۍ سره هغه ویډیو هم وګوري. او که دغه ویډیو ګوري نو تاسو کولی شئ پیکزلیب اپلیکیشن کې دغه عکسونه جوړ کړئ. دوستانو، یوه یادونه بله هم کومه چې دغه پیکزلیب اپلیکیشن چې دی دغه کوم پلی سټور کې نشته. پلی سټور کې په انګلیسي باندې دی همدغه اپلیکیشن او هغه کې بیا اپشنه کامې وي. نو دغه د پښتو پیکزلیب چې دی دغه دا به ما تاسو ته په زیپ فولډر کې ټلګرام چینل کې اچولی وي او له هغې ځایه به یې تاسو ډاونلوډ کړئ. او ټلګرام چینل لینک به ما تاسو ته په یوټیوب کې د همدې ویډیو ډسکرپشن لاندې لینک درکړی وي، له هغه ځایه تاسو سمپل کولی شئ زموږ ټلګرام چینل ته لاړ شئ. نو دوستانو، په دې ډول تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. او دغه اپلیکیشن چې دی دوستانو د پښتو پیکزلیب دا پلی سټور کې نشته او کوم لینک ته هم اړتیا نه لري او دا په خپله افغاني باندې جوړ کړی دی، په خپله یو افغاني نفر جوړ کړی دی او چې په زیپ فولډر کې اچولی دی. نو دوستانو، دا چې ویډیو اوږدېږي او کار ته هم اړتیا شته، نو په ویډیو باندې فعال کوو. دوستانو، زه پیکزلیب اپلیکیشن راخلاصوم، دا دی ما کلیک ورباندې وکړو. دوستانو، لومړی به تاسو ته دغه صفحه راځي او دلته به اوس زه په کینسل باندې ورته کلیک اخلم. دوستانو، همدغه صفحه اوس به دوستانو زه د لاندې شکلونو کې د یو شکل ورته انتخابوم او بیا به دغه نوم ورڅخه ډیلیټ کړم او پورته تاسو ته ډیلیټ اپشن ښکاري، همدا به ورڅخه ډیلیټ کړم. نو دوستانو، دا مو چې هر کله ډیلیټ کړه، له هغې وروسته دغه دیوال پاتې شو. دوستانو، له هغې وروسته به تاسو د هر څه نه وړاندې یو کار وکړئ چې هغه د عکس سایز دی. دوستانو، دغه عکس سایز ته زه یو ځل ګورم چې دلته موږ ته معلومات کېږي چې دغه 1403/900 په دې کې راغلی دی. زه به دغه سایز له دې ځایه انتخاب کړم. دوستانو، د سایز چې دی دوستانو دا به له دې ځایه تاسو اخلئ او د سایز به همدې ځایه تاسو ورته انتخاب کړئ. زه دې باندې کلیک کوم. دوستانو، دا دی او دوستانو اوس به دلته تاسو دغه عکس سایز همدغه به ورته انتخاب کړئ. دا به زه انتخاب کړم او دلته به اوس زه دلته لومړي ځای کې به تاسو ولیکئ 1403 او دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ 900. دوستانو، دا مو چې هر کله ولیکل تاسو ته معلومات کېږي چې دلته دغه عکس سایز چې دی دا هم څه نه څه کوچنی شه. اوس له هغې وروسته دوستانو تاسو به رنګ له دې ځایه تاسو ورکړئ. دوستانو، تاسو به رنګ هم ورکړئ. دوستانو، موږ دې ته سپین رنګ ورکړی دی. دلته تاسو ته ښکاري چې دغه عکس ته موږ سپین رنګ ورکړی دی لاندې بیکګراونډ ته. نو زه غواړم چې دې ته هم سپین رنګ ورکړم. د رنګ لپاره به په رنګونو باندې تاسو کلیک واخلئ او دې رنګونو باندې تاسو رنګ به انتخاب شي. دوستانو، تاسو به لاندې راشئ او دغه سپین رنګ چې ما کوم رنګ ورته انتخاب کړی دی همدغه رنګ مو ورته انتخاب دی. دوستانو، نو دا خو دې کار وشو. له هغې وروسته به تاسو په همدې اپشن دوستانو ورته کلیک واخلئ. دا چیک مار علامه چې ده همدې باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو، دې باندې مو چې کلیک واخیسته دوستانو سایز خو هر څه برابر شو. اوس دوستانو، زه غواړم چې دې اپلیکیشن دې عکس کې لومړی دغه کوم شیپونه چې دي دلته تاسو ته ښکاري همدغه شیپونه. دوستانو، لومړی همدغه شیپونه راخلم د شنه رنګ کې د بلو رنګ کې چې دي همدغه شیپونه.
چې دا موږ څه ډول رسم کړي دي. د هغې لپاره به دوستانو تاسو به راشئ او د لاندې اپشن چې دی تاسو همدغه د رینج اپشن چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ او دلته به تاسو دغه ځای ته لاړ شئ او دلته به ملګرو تاسو په دا شکلونو باندې ورته کلیک واخلئ. همدا شکلونه به ورته انتخاب کړئ. دا شکلونه مو دوستانو چې هر کله انتخاب کړ له هغې وروسته به تاسو همدې ځای به ورته کلیک واخلئ. همدې خپې باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو تاسو ته به دغه شکل ښکاره شي. له هغې وروسته دوستانو تاسو به دا ریکټینګل یا د مثلث شکل چې دی همدغه به راواخلئ. دا مو دوستانو چې هلته راواخیسته دلته تاسو ته ښکاري دې ته اوس رنګ تاسو هم ورکولی شئ. خو رنګ لپاره دوستانو ما داسې یو بلو رنګ ورکړی دی. دلته تاسو ښکاري همدغه رنګ مې ورکړی دی او بیا به دغه تاسو دا ټیک مار علامه چې ده همدا به تاسو ورته کلیک کړئ. دوستانو دا مو چې کلیک کړی دا به اوس داسې تاو کړئ. همدې ځای کې به یو ځل دغه کېږدئ. دا به دوستانو یو ځل دلته کېږدئ او بیا همدغې یوه کاپي اخلم. د کاپي اخیستل لپاره به دوستانو تاسو په دغه لاندې چې کوم هغه دی دوستانو همدې کاپي اپشن چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ. همدغه به یوه کاپي واخلئ. دوستانو دې کاپي زه اخلم. تاسو ته دلته ښکاري چې دغې ما یوه کاپي واخیسته او دا به داسې تاو کړم او دا به د بل کونج کې کېږدم. دوستانو دغه کار هم ترسره شو. له هغې وروسته دوستانو زه غواړم چې دغه لومړی دغه سور هغه چې دی دوستانو وبخښئ دغه عکس چې دی لومړی د عکس برابرومه. دلته دغه عکس چې دی دوستانو همدغه عکس به زه برابر کړم چې تاسو ته ښکاري همدغه عکس به زه اوس برابر کړم. دوستانو اوس زه غواړم چې د یوه دایره راواخلم. دایرې اخیستل لپاره به دوستانو تاسو دغه کوم شکلونه چې دي کوم شیپونه چې دي دا به تاسو لا کړئ. د لاک لپاره چې تر څو ګډوډ نه شي د هغې لپاره به تاسو په دا پورته ځای کلیک واخلئ او د بهر څه ورته لا کړئ. دوستانو دا به هم لا کړئ او دا به هم لا کړئ او دغه اپشن به ورته کلیک کړئ. دوستانو دا مو چې هر کله کلیک کړئ له هغه وروسته د اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته شکلونه اوس اضافه شول. زه به شکلونو باندې کلیک واخلم. دوستانو اوس زه غواړم چې یوه ریکټینګل یا دایره راواخلم. هغه ځای ته بیا هم تللی یم هغه ډول بیا هم یوه دایره رااخلم. دوستانو دا دایره ما راواخیستله. اوس به دې ته یو دیوال ته به یو څه رنګ هم انتخاب کړم. دوستانو همدغه رنګ تاسو ته ښکاري. دوستانو همدغه رنګ به ورته انتخاب کړم. وبخښئ دوستانو همدغه دایره به راواخلم او دې ته به یو څه دیوال هم غټوالی ورکړي او بیا به شغله یا د دیوال شاوخوا رنګ چې دی همدغه به څه نه څه رنګ به همدغه ورکړي. دوستانو له هغې وروسته تاسو به دغه لاندې چې کوم اپشن ښکاري د ټیک مار علامه همدې باندې به ورته کلیک واخلئ. دوستانو دې باندې مې چې دوستانو کلیک واخیسته د ستاسو دایره چې ده دغه دلته راغله. اوس دوستانو د دې داخل کې موږ او تاسو یو عکس راوړو. دوستانو لومړی به په دې باندې کلیک وکړم او زه به له دې ځایه یو عکس رااخلم. تاسو به همدغه اپشن انتخاب کړئ. دوستانو همدغه اپشن او بیا به تاسو عکس داخلولو باندې ورته کلیک واخلئ او عکس به له دې ځایه داخل کړئ. دوستانو پلس علامه باندې ورته کلیک واخلئ او بیا به دلته ملګرو تاسو په همدې پورته 3 ډاټس چې دي همدې نه به ورته کلیک واخلئ او تاسو به موبایل ګالرۍ ته بوځي. دوستانو له هغې وروسته به تاسو لاندې راشئ او دلته به موبایل ورته انتخاب کړئ. دوستانو زه به دلته یو عکس انتخاب کړم. له هغې وروسته به بیا هم ویډیو ریکارډ شروع کړم. دوستانو ما هم دغه عکس انتخاب کړ. له هغې وروسته به تاسو به د لاندې ټیک مار علامه چې دا دوستانو همدې نه به ورته کلیک واخلئ. همدې نه مو ملګرو چې هر کله کلیک واخیسته دلته اوس تاسو ته ښکاري چې دغه دوه عکسونه موږ ته ښکاره شول. د دې لپاره چې یو عکس موږ ته ښکاره شي د لاندې سایز چې دی دا به لږ ورته زیات کړئ. دوستانو همدا شی دا به داسې لږ زیات کړئ ملګرو. دا به داسې زیات کړئ تر څو په سم ډول ښکاره شي. دوستانو همدغه هم برابر شو. له هغې وروسته به تاسو په دا ټیک مار علامه ورته کلیک واخلئ. دې باندې مو دوستانو چې هر کله کلیک واخیسته او دغه به هم تاسو داسې اوس که تاسو دغه دې ته حرکت ورکوئ نو داسې خپله غټېږي. دوستانو اوس ملګرو دا هم زه دې غواړم چې دې لپاره یو ګل هم انتخاب کړم. ما خو دلته یو ګل نه دی انتخاب کړی خو زه به دلته دوستانو یو ګل انتخاب کړم بیا په اساس چې لږ د ډیزاین سم ښکاره شي. د دې لپاره ملګرو تاسو دغه پورته شکل چې دی بلټي شکل دا به ورته انتخاب کړئ او زه به له دې ځایه یو ګل انتخاب کړم تر څو دا زموږ ډیزاین چې دی په سم ډول ښکاره شي. دوستانو اوس به دلته ما سره یو ګل شته همدغه ګل زه انتخابوم او دغه به داسې تاو کړم ملګرو. دوستانو لږ به داسې حرکت به ورکړم تر څو لږ کوچنی شي او لږ داسې
لاندې شي. نو دوستانو دا هم انتخاب شو. له هغې وروسته به ملګرو تاسو دا یو ګروپ کړئ تر څو په اسانۍ سره له یو ځای څخه بل ځای ته لاړ شئ. د دې لپاره به دوستانو تاسو د پورته شکل چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ او دغه به یو ځل ګروپ کړئ دوستانو. د دې لپاره به دا هم لا کړئ او دا به هم لا کړئ تر څو مشکل نه وي دوستانو، تر څو دوستانو تاسو لپاره په راتلونکي کې کوم مشکل ونه لري. ملګرو له هغې وروسته چې تاسو یو ګروپ غواړئ چې یو ګروپ یې کړئ، د هغې لپاره به تاسو په دې شکل باندې ورته کلیک واخلئ او تاسو به دا یو ګروپ کړئ. دوستانو دا مو چې هر کله انتخاب کړئ، اوس به دلته تاسو دغه دواړه شکلونه چې دي دوستانو دا به سره یو کړئ. دا مو دوستانو چې هر کله سره یو کړئ دغه او بیا به د لاندې کوم شکل چې دی دوستانو همدغه شکل همدې باندې به ورته کلیک واخلئ تر څو یو ګروپ شي. دوستانو دا د اوکې باندې ورته کلیک واخلئ او دغه زموږ یو ګروپ شو. دوستانو له هغې وروسته اوس تاسو کولی شئ په اسانۍ سره له یو ځای څخه بل ځای ته یې بوځئ. دوستانو بله مهمه خبره دلته دغه د لاندې د عکس لاندې یو سور او بل زیړ خطونه راغلي دي، هغه موږ څه ډول راخیستي دي. د دې لپاره به دوستانو زه یو شیپ رااخلمه. دوستانو زه به یو شیپ راواخلم. دوستانو دغه دوه شیپونه ما راواخیستل او اوس د عکس چې دی دا د شیپونو لاندې دی. د دې لپاره دوستانو چې عکس پورته راشي په عکس باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو لاندې راشئ د رنج اپشن ته او بیا به تاسو ورته دغه اپشن انتخاب کړئ رامخته کول. همدغه اپشن چې دی دوستانو همدغه به ورته انتخاب کړئ او ستاسو عکس به مخته راشي. دوستانو په دې ډول سره دوستانو څه کولی شئ له دې ځایه دې ته حرکت ورکړئ. اوس دوستانو د عکس په شاوخوا کې موږ 4 ټکي لګولي دي. همدا ټکي مو څنګه لګولي دي، د دې لپاره به دوستانو تاسو دغه لاندې چې کوم شکل چې دی همدغه شکلونه همدا به ورته انتخاب کړئ او تاسو ته به یو ریکټینګل یا دایره وبخښئ یا تاسو به یوه دایره راواخلئ. دوستانو دایره به راواخلئ او دې ته به رنګ ورکړئ سور رنګ. دوستانو داسې سور رنګ به ورکړئ او بیا به داسې لږ څه کوچنی شي. دوستانو وبخښئ یوه دایره به راواخلم دوستانو او دغه به داسې کوچنی کړم او بیا به دا ټیک مرلم او وهم. دوستانو اوس به دې ته رنګ هم ورکړم او سور رنګ به ورکړم او دا به دلته کېږدم او بیا به همدغه یوه کپي راواخلم او لاندې تاسو ته کپي اپشن راځي، همدغه به یوه کپي راواخلم او دا به دلته کېږدم او دې ته ما څه ډول دوستانو رنګ ورکړی، دې ته سور او دې ته شین رنګ مې ورکړی دی. دوستانو دې ته به شین رنګ ورکړئ او دغه رنګ به ورکړئ. بیا به دوستانو همدې یوه کپي واخلم او دغه به همدلته کېږدم. دې ته مو رنګ ورکړی دوستانو، تور رنګ مو ورکړی دی. دوستانو دا هر څه برابر شو. له هغې وروسته دغه یوه بیا هم یوه کپي واخلم. دوستانو دغه سایز لږ څه غټ دی خو تاسو کوشش وکړئ چې ډیزاین په سم ډول سره ترسره کړو. دلته خو د ویډیو سایز غټیږي، همدې اساس موږ ډېر کوشش نه کوو چې ډېر سم ایډیټ وکړو. دوستانو دغه سره رنګ یوه کپي اخلم او دغه دلته پیسټ کوم. دوستانو دا مو چې هر کله پیسټ کړه او بیا دلته دوستانو دغه له طرفه هلال خوستی. دوستانو همدغه شکل موږ او تاسو څنګه رااخیستلی شو همدغه شکل. اوس دوستانو دې لپاره به ما یو دایره مخکې جوړه کړې همدې پیکسل لیب اپلیکیشن کې او ما په ګالرۍ کې اچولې ده، هغه به هم تاسو ته راواخلم او دلته به یې تاسو ته وښیم. دوستانو ما دغه دایره راواخیستله او دغه به داسې زه لږ څه کوچنی کړم. دوستانو همدغه دا به م دلته کېږدم ملګرو. دا مو دوستانو چې هر کله کېښوله له هغې وروسته ما یو غشی هم راخیستی. دلته دغه غشی چې دی دوستانو همدغه غشی دا ویکتور شکل چې دی دا ما هم په همدې پیکسل لیب اپلیکیشن کې جوړ کړی دی او دا مو له دې ځایه دوستانو جوړ کړی دی، همدغه ځایه مو جوړ کړی دی. دوستانو دا ما له دې ځایه جوړ کړی دی او تاسو کولی شئ چې همدا ډول ځان لپاره جوړ کړئ. دوستانو همدغه شکل اوس زه رااخلم او دلته یې پیسټ کوم، دلته یې ورته لیکم همدغه. دوستانو دغه سایز به لږ څه داسې غاټ کړم تر څو په سم ډول ښکاره شي. دوستانو دغه کوچنی د ریل سایز لږ څه ګډ وډ دی خو دې اساس چې دغه سم ښکاره شي لږ به داسې دا کوچنی کړم. وبخښئ دا به م دلته کېږدم دوستانو، همدغه به هم دلته کېږدم. دې ته به رنګ ورکړی دوستانو، ما تور رنګ ورکړی. د رنګ لپاره به همدغه اپشن انتخاب کړئ او د لاندې تور رنګ به ورته انتخاب کړئ. دوستانو اوس به دغه
ما پاس دوستانو بسم الله هم لیکلې ده، بسم الله هم لیکلې ده چې دا مو څه ډول لیکلې ده. دلته تاسو ته دغه بسم الله آپشن راځي، وبخښئ بسم الله راځي چې موږ دغه بسم الله څه ډول لیکلې ده، هم دغه طریقه هم تاسو ته ښایم. دوستانو د دې لپاره به تاسو د لاندې چې کوم دا آپشن دی همدې ته به راشئ او دلته به تاسو همدغه آپشن انتخاب کوئ، بیا به تاسو په ده لیکنه باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو زه په لیکنه باندې کلیک کوم او دلته بیا په تغیرولو باندې ورته کلیک واخلئ، همدغه تغیرولو باندې تاسو لیکنه به تغیر شي. دوستانو دا به ورڅخه ډیلیټ کړئ او دلته به خپل معلومات تاسو ولیکئ. مثلا زه خو فلحال بسم الله لیکم او زه به بسم الله ولیکم، تر هغه به ویډیو اسکیپ کړم. دوستانو ما خو بسم الله ولیکله، له هغې وروسته به تاسو په دوستانو په د پورت آپشن چې دی منم همدې باندې به ورته کلیک واخلئ او ستاسو بسم الله چې ده هغه به دلته راشي. اوس دوستانو دلته د پوینټونو خبره ده چې ما په هر څه ډېر واضح ډول سره لیکلي دي. همدې آپشن کې به دوستانو تاسو د همدې آپشن کې به تاسو پاتې شئ او تاسو به سکرول کوئ، داسې پورته به راشئ او دلته به تاسو دغه لیک باڼې چې دي دوستانو همدغه لیک باڼه به تاسو ورته انتخاب کوئ. دوستانو دا مو چې هر کله انتخاب کوئ دلته تاسو ته بېلابېل پوینټونه راځي. دوستانو تاسو چې هر شکل غواړئ په ډېر ښایسته شکل باندې تاسو هر څه راتللی شي. خو دوستانو زه به یو رنګ دلته ورته انتخاب کړم دوستانو تر څو سم ډول ښکاره شي. نو ملګرو تاسو دا د دوستانو زه به همدا ورته انتخاب کړم او بیا به داسې دې باندې داسې دلته پیسټ کړم ملګرو. اوس دوستانو زه دې ته رنګ هم ورکوم. د رنګ لپاره به دوستانو تاسو شاته راشئ او دلته به تاسو په رنګونو باندې ورته کلیک واخلئ، همدې رنګونو باندې او دلته به رنګ تاسو ورکړئ. زه دوستانو 3 ډوله رنګونه ورکوم، نو له هغې وروسته به بیا هم ویډیو ریکارډ شروع کړم. دوستانو زه یو ځل دې باندې کلیک کوم. دوستانو دغه بسم الله چې ما ولیکله همدې شکل باندې. اوس ملګرو دلته د دغه له طرفه هلال خوستی همدغه کار پاتې شوی، بل د دغه میاشت چې دی همدغه میاشت ده دوستانو، همدغه کار هم پاتې دی. دا کار به هم ترسره کړو دوستانو. زه به یو ځل دا لیکنه ولیکم او له طرفه هلال خوستی. دا به بیا تاسو څنګه لیکئ د دې لپاره به هم تاسو په لیک باندې لیکنه باندې ورته کلیک واخلئ او دا به تاسو ورته ولیکئ. دوستانو زه ویډیو سکیپ کوم، دا چې ویډیو ډېره اوږدېږي زه به دا ولیکم، له هغه وروسته به ریکارډ شروع کړم. دوستانو همدغه کار مو هم ترسره کړه او میاشت مو هم ولګوله. د میاشت لګولو لپاره به دوستانو تاسو له پلی سټور وبخښئ له ګوګل څخه یو څو د سټیکر راکیزه کړئ، PNG شکل به تاسو ورته ولیکئ او تاسو ته هر څه راځي. نو دوستانو دغه کار هم ترسره شو. له هغې وروسته دوستانو دغه د نوم لاندې عید مبارک او د لیکنه هم پاتې ده. دوستانو دا به هم زه ترسره کړم. د لیکنې لپاره دوستانو تاسو په د رنج اپشن ورته کلیک اخلئ او تاسو چې هر څه ورته لیکئ هغه به تاسو ورته ولیکئ، بیا به تاسو په لیک باڼه باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو دا چې ویډیو اوږدېږي زه به دا ولیکم، له هغې وروسته بیا هم ویډیو شروع کړم. دوستانو دغه لیکنه مو هم ترسره کړه. تاسو ته دلته ښکاري چې ما هر څه ډېر په واضح ډول سره ولیکل. دوستانو یوه یادونه بله هم کوم دا چې ما هر څه تاسو ته سټیپ بای سټیپ هر څه تاسو ته ښودل، خو مګر دا چې دلته ویډیو اوږدېږي نو نشئ کولی چې تاسو بیا دومره ویډیو وګورئ. دې په اساس چې تاسو ته مو لیکنه هر څه مخکې وښودله، اوس زه غواړم چې هر څه ایډیټ کړم او تاسو ته یې وښیم. دوستانو تاسو په دې اپلیکیشن کې کار وکړئ، ډېره خوندوره طریقې پکې موجودې دي او تاسو کولی شئ چې په خپله سره ډېر کار ترسره کړئ. دوستانو اوس دغه لاندې دغه ټکي چې دي همدغه دوستانو ما ډاټ لګولي دي په لیک بڼه کې دلته. دوستانو اوس به لیک بڼې ته راشم او دلته به دغه ورڅخه ډیلیټ کړم او دغه به ډیلیټ کړم ملګرو او دغه به زه سټارټ د همدغه شکل به ورته کلیک کړم. دوستانو وبښئ، دوستانو دغه ټکي به ووهم بیا په منم باندې ورته کلیک واخلم او دا به دلته داسې ولګوم ملګرو. نو دوستانو دا چې هر څه کار ته اړتیا لري نو دې په اساس چې ویډیو هم ډېره اوږدېږي نو زه نشم کولی چې تاسو ته دومره زحمت درکړم. نو دوستانو دې ته به هم یو سور رنګ ورکړم ځکه چې هلته موږ سور رنګ ورکړی دی. دوستانو له هغې وروسته دغه بل طرف چې دی همدا طرف دوستانو همدغه طرف هم اوس زه جوړ کړم. دوستانو دې لپاره به زه لومړی دغه شیپ راواخلم. نو دوستانو دغه مې هم ولیکل. دوستانو دغه سټیکر چې دی دوستانو همدغه سټیکر دا به تاسو له پلی سټور وبښئ له ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ یا هم دلته هم موجود دي پورته دې ځای کې تاسو کلیک واخلئ
زه به دلته کلیک واخلم او دلته به تاسو سټیکر به تاسو ته وښیم. دوستانو اوس به دلته تاسو د سټیکر باندې کلیک واخلئ او تاسو ته به مختلف سټیکر هم دلته ښکاره شي. دوستانو دلته تاسو مختلف سټیکر، هر ډول سټیکر چې تاسو غواړئ هغه سټیکر هم دلته موجود دي. د دې ځایه تاسو هم استفاده کولی شئ. نو دوستانو اوس به دغه د لاندې لیکنه چې ده همدغه لیکنه، اوس به دوستانو همدغه لیکنه زه وکړم، تر هغه به ویډیو سکیپ کړم. دوستانو دغه کار هم ترسره شو. اوس دوستانو له هغې وروسته همدغه برخه چې ده همدغه برخه پاتې ده، دا به هم زه تاسو لپاره کمپلیټ کړم. دوستانو دا ما یو څو سټیکر له ګوګل څخه راخیستی، هغه به دلته ولیکم. دا مې په ګالرۍ کې ما اچولي دي. ګالرۍ ته به له دې ځایه تاسو ورشئ او تاسو به دغه انتخاب کړئ. بیا به دلته تاسو په د لاندې ګالرۍ څخه همدا اپشن ورته انتخاب کړئ او تاسو به ګالرۍ ته بوځئ. دوستانو دا زه انتخابوم، تر هغه ویډیو سکیپ کوم. نو دوستانو دغه برخه هم کمپلیټ شوه چې دلته تاسو ته لیدل کېږي د هر څه په سم ډول باندې برابر شول. اوس دوستانو دغه دې ځای کې چې ما نوم لیکلی همدغه ځای کې همدغه نوم به هم ولیکم په انګلیسي باندې. زه به تر هغه ویډیو سکیپ کوم تر څو ویډیو اوږده نه شي. بیا هم یادونه کوم دوستانو چې تاسو دغه لاندې اپشنو کې دغه اپشن به تاسو ورته انتخاب کړئ، همدغه اپشن، او تاسو به لیک بڼه به یې انتخاب کړئ. له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې نومونه ولیکئ. زه دوستانو نوم لیکم، تر هغه ویډیو سکیپ کوم. نو ملګرو دا دی ما نوم دلته ولیکل، تاسو ته دلته ښکاري همدغه دی نوم. اوس به دغه نوم زه هم دلته لاندې راوړم او دلته دوستانو اوس به دغه نوم له دې ځای څخه تاسو ونیسئ او دغه به داسې تاو کړئ. همدې ځای کې به ونیسئ، د کوم شکل چې دی همدې ځای کې به ونیسئ او دا بیا داسې تاو کړئ. دوستانو دا به تاو کړئ او بیا به دلته تاسو یو رنګ هم ورته انتخاب کړئ. رنګونه انتخابولو لپاره به ملګرو تاسو په د رنګونو باندې کلیک واخلئ او دلته به تاسو یو رنګ انتخاب کړئ. دوستانو زه همدغه رنګ انتخابوم، همدغه ژیړ رنګ تاسو ته دلته ښکاري چې دغه رنګ ما انتخاب کړ. نو دوستانو اوس خو دغه هر څه برابر شول. اوس ملګرو له هغې وروسته تاسو ته دلته ښکاري چې دې شکل کې چې هر څه راغلی دي دلته هم همدغه څه راغلی دي. نو دوستانو دا چې ویډیو هم ډېره اوږدېدله، په دې اساس مو بعضې شیان دغې عکس کې داسې ډول راواخیستل چې تاسو ته به معلومات نه کېږي. خو دوستانو هغه څه مو راواخیستل چې تاسو ته مو مخکې وښودل. مثلا تاسو ته مو لیکنه وښودله چې موږ او تاسو لیکنه څنګه کولی شو. د هغې لپاره به تاسو همدغه اپشن انتخاب کړئ او بیا به تاسو په لیکنه باندې ورته کلیک واخلئ او سټایلونه به هم تاسو دوستانو چې په هر شکل باندې مثلا تاسو کلیک کوئ همدې مربوطه اپشن تاسو ته ښکارېږي او تاسو دلته کولی شئ د لیکنه سټایلونه چینج کړئ. تاسو ته انګلیسي، اردو، فارسي هر څه باندې مختلف هر څه راځي. نو دوستانو دغه په پیکزل اپلیکیشن کې د اختر لپاره د عکسونو جوړولو طریقه وه. نو دوستانو دا مو چې هر کله جوړ کړل، له هغې وروسته به تاسو یو ځل دا هر څه لا کړئ تر څو ستاسو څخه ورک نه شي. دوستانو له دې ځای څخه به تاسو لا کړئ، وبخښئ دوستانو، همدغه به تاسو دوستانو هر څه داسې لا کړئ یا به تر څو ستاسو دغه مشکل تاسو څخه ورک نه شي. دوستانو دا به هر څه تاسو داسې برابر کړئ تر څو تاسو ته په راتلونکي کې مشکل جوړ نه شي. نو دوستانو له هغې وروسته به دغه تاسو همدغسې به تاسو دغه کړئ او بیا به تاسو دوستانو دغه انتخاب کړئ. نو ملګرو له هغې وروسته دا کار مو چې هر کله وکړه، د هغې وروسته عکس سیو کول دي. عکس سیو کولو لپاره به دوستانو تاسو همدا پورته همدغه اپشن چې دی دغه شی علامه همدې باندې به دوستانو تاسو کلیک واخلئ او تاسو به د لاندې کوم شکل چې دی عکس په شکل ثبتول همدغه دوستانو تاسو به همدغه انتخاب کړئ او بیا به دلته دوستانو تاسو یو شکل مثلا تاسو غواړئ PNG انتخاب کړئ یا JPG انتخاب کړئ. نو دوستانو تاسو دلته هر شکل چې غواړئ چې د ورته انتخاب کړئ. زه فلحال JPG غواړم همدغه شکل او بیا به ملګرو له هغې وروسته د تلیفون په حافظه کې ثبتول همدغه شکل به تاسو انتخاب کړئ او تاسو عکس به ثبت شي. نو دوستانو دا اوس زه تاسو ته ښیم چې پیکزلپ فولډر کې موږ سره کوم شیان موجود دي. دوستانو دا دی موږ سره پیکزلپ په نامه یو فولډر شته، همدې کې دا هر څه موجود دي. دلته تاسو دغه عکس هر څه مناسب ښکاري. نو ملګرو دغه ویډیو چې تاسو ته مې په پیکزلپ اپلیکیشن کې د اختر لپاره په عکسونو ډیزاین کولو باندې سټپ بای سټپ کار وکړو، خو بیا هم یادونه کوم دوستانو چې بعضې نکتې رانه په دې خاطر پاتې شو چې ویډیو اوږدېدله، خو بیا هم که کوم مشکل وي کولی شئ زموږ سره ټلګرام چینل کې برخه واخلئ او هلته مو ته میسج وکړئ او انشاءالله موږ به تاسو ته په وخت سره ځواب درکوو. نو دوستانو یادونه بله هم دا کوم چې دغه پیکزلپ پښتو پیکزلپ اپلیکیشن لینک چې دی
دا پلی سټور کې نشته. دغه به تاسو په زیپ فولډر کې ما تاسو ته په زیپ فولډر کې په ټلګرام چینل کې درکړی وي. د ټلګرام چینل څخه باید هغه ډاونلوډ کړئ. او بله مهمه خبره دا ده چې دوستانو تاسو ته ما د اختر په باره کې یو څو عکسونه جوړ کړي دي چې په زیپ فولډر کې ما تاسو ته اچولي وي ټلګرام چینل کې، او له هغه ځایه تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو دوستانو دغه ویډیو مو خوښه شوه لازم یو لایک در سره ورکړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا هیڅکله